السلام علیکم ملګرو. په دې ویډیو کې به خبره کوو د پاکستان او د افغانستان د داسې لوبغاړو په باره کې چې کولی شي چې را روان ایشیا کپ او ورلد کپ د خپلې لوبډلې لپاره وګټي. په دې ویډیو کې د پاکستان او د افغانستان په هغه تکړه لوبغاړو باندې نظر اچوو چې کولی شي چې را روان ایشیا کپ او ورلد کپ په ګټلو کې د خپلې لوبډلې لپاره مهم کردار ادا کړي. ملګرو تاسو ته دا معلومه شي چې سږ کال به په ایشیا کپ کې شپږ ټیمونه شرکت کوي: پاکستان، افغانستان، انډیا، بنگلادیش، سریلانکا او نیپال. په ایشیا کپ کې ټوټل 14 میچونه کیږي. ایشیا کپ په 31 اگست باندې شروع کیږي چې د ایشیا کپ اولنی څلور میچونه په پاکستان کې په قذافی سټیډیم لاهور کې ترسره کیږي او د ایشیا کپ چې باقي کم 9 میچونه دغه په سریلانکا کې ترسره کیږي. کله ورلد کپ په باره کې خبرو کو نو نړیوال جام په 15 اکتوبر باندې شروع کیږي او فائنل میچ په 19 نومبر باندې په انډیا کې ترسره کیږي. په ورلد کپ کې ټوټل 10 ټیمونه شرکت کوي چې ټول په کې 38 لوبي کیږي. نو راځي چې اوس خبرو کو چې پاکستان او د افغانستان هغه کم لوبغاړي چې په ایشیا کپ او په ورلد کپ کې بر خپل لوبډلې لپاره تباهکون بیټینګ او بالینګ وکي او د ورلد کپ او د ایشیا کپ په ګټلو کې به خپل لوبډلې لپاره مهم کردار ادا کړي. نمبر 1 فخر زمان. ملګرو فخر زمان په اوس وخت کې صرف د پاکستان نه بلکې د دنیا یو بهترین اوپننګ بیټسمن دی. د کاټلنګ مردان سره تعلق لرونکي فخر زمان د غټ میچ یو غټ کیلاړي دی. فخر زمان د پاکستان یو واحد داسې بیټسمن دی چې فخر زمان د پاکستان د طرفه په او ډي آی کرکټ کې د ټول نه تیز سکور 210 رنزونه کړي دي چې اوسه پورې د پاکستان یو بیټسمن هم د فخر زمان د تیز سکور د ریکارډ نه مات کړي. فخر زمان یو داسې آوټسټینډینګ بیټسمن دی چې د میچل سټاک په شانتي بالر ټکولی شي چې په ورلد کپ کې څومره سخت او تکړه لوبډلې وي نو فخر زمان د هغې لوبډلې خلاف تیز ترین سکور کوي. نو په دې وجه باندې فخر زمان د پاکستان یو داسې بیټسمن دی چې کولی شي چې ایشیا کپ او ورلد کپ په ګټلو کې د خپلې لوبډلې لپاره مهم کردار ادا کړي. نمبر 2 محمد رضوان. ملګرو خلکو به ویل چې پاکستان به بابر اعظم په شانتي یو بل تکړه لوبغاړی پیدا نه کړي، خو بیا راغی محمد رضوان. محمد رضوان یو میچ وینر لوبغاړی دی. محمد رضوان یو فینیشر وکټ کیپر بیټسمن دی. په محمد رضوان کې دا اهلیت شته چې محمد رضوان کولی شي چې د پاکستان لپاره د ورلد کپ په ګټلو کې مهم کردار ادا کړي. بابر اعظم ته په اوس وخت کې د رنزو ماشین هم ویلی شي. که ون ډے کرکټ وي یا T20 یا ټیسټ کرکټ وي نو بابر اعظم پکې د رنزونو انبار جوړوي. بابر اعظم په اوس وخت کې د ICC په ون ډے بیټینګ رینکینګ کې په نمبر 1 باندې موجود دی. بابر اعظم د پاکستان یو میچ فینیشر بیټسمن دی. په بابر اعظم کې هم د اهلیت شته چې کولی شي چې د ورلد کپ په ګټلو کې د پاکستان د لوبډلې لپاره مهم کردار ادا کړي. کینګ بابر اعظم په اوس وخت کې صرف د پاکستان نه بلکې د ټولې دنیا یو خطرناک بیټسمن دی. افتخار احمد. د افتخار چاچا په بیټینګ کې شاهد افریدي د بیټینګ جلک په نظر باندې راځي. افتخار احمد چې کله شروع وکړي نو د چوکو او چوکو باران کوي. په اوس وخت کې افتخار احمد د پاکستان کرکټ ټیم یو ډیر زبردست هیټر بیټسمن دی. افتخار چاچا چې نن سبا په کم فارم کې نو داسې اندازه لګي چې افتخار چاچا او فراروان ورلد کپ کې تباهکون بیټینګ وکړي او افتخار احمد به د ورلد کپ په ګټلو کې د پاکستان د لوبډلې لپاره مهم کردار ادا کړي. شاهین شاه افریدي. شاهین شاه افریدي د خپل اولنی اوور په وجه باندې مشهور دی. شاهین شاه افریدي چې کله په فارم کې ونی شاهین شاه افریدي په اولنی اوور کې وکټ اخلي چې مخالف بیټینګ لاین په اولنی اوور کې ماتوي. دغه خو پاکستان سره 3 فاست بولران نور هم دي، خو شاهین شاه افریدي پکې کافي تجربه لري. شاهین شاه افریدي هم کولی شي چې د پاکستان لپاره د ورلد کپ په ګټلو کې مهم کردار ادا کړي. شاهین افریدي په اوس وخت کې د دنیا په خطرناک بولرانو کې حسابيږي. نو دا به د پاکستان کرکټ ټیم هغه 15 لوبغاړي چې را روان ورلد کپ د پاکستان لپاره ګټلی شي. اوس خبره کوو د افغانستان د هغه لوبغاړو په باره کې چې پر روان نړیوال جام کې د افغانستان د لوبډلې لپاره د ورلد کپ په ګټلو کې مهم کردار ادا کولی شي. ابراهیم زدران. ملګرو افغانستان کرکټ لوبډلې ته ډیر وخت بعد د ابراهیم زدران په شانتي یو تکړه او آوټسټینډینګ بیټسمن ملاو شوی دی. ابراهیم زدران په اوس وخت کې د افغانستان کرکټ لوبډلې یو داسې تکړه بیټسمن دی چې ډیر د افغانستان د کرکټ مینوال په پوره یقین ساتي چې د ورلد کپ په ګټلو کې به د افغانستان د لوبډلې لپاره مهم کردار ادا کړي. د افغانستان د لوبډلې څخه داسې 3 نور بیټسمنان هم دي، خو ابراهیم زدران پکې یو تکړه بیټسمن دی. مجیب الرحمن صرف د افغانستان نه بلکې په اوس وخت کې د دنیا په ټاپ سپینران بلرانو کې حسابيږي. مجیب الرحمن د افغانستان د لوبډلې یو آپ سپینر بالر دی. مجیب الرحمن هم د افغانستان یو تکړه لوبغاړی دی. مجیب الرحمن هم کولی شي چې د افغانستان لوبډلې لپاره د ورلد کپ په ګټلو کې مهم کردار ادا کړي. فضل حق فاروقي د افغانستان د لوبډلې یو تجربه کار او فاست بولر دی. فضل حق فاروقي هم کله ناکله په اولنی اوور کې وکټ ترلاسه کوي چې د افغانستان لوبډلې ته ډیره فائدہ رسوي. افغانستان د لوبډلې څخه
دوه درې نور بالران هم دي، خو فضل حق فاروقي پکې ډیره تجربه لري. فضل حق فاروقي هم کولی شي چې فراروان نړیوال جام کې د افغانستان لوبډلې لپاره مهم کردار ادا کړي. رحمان الله ګرباز وکټ کیپر بیټسمن رحمان الله ګرباز خو نن سبا په فارم کې نه دی، خو رحمان الله ګرباز د غټ میچ یو غټ کلاړي دی. رحمان الله ګرباز د افغانستان د لوبډلې یو میچ فینیشر دی. وکټ کیپر بیټسمن رحمان الله ګرباز هم کولی شي چې د افغانستان د لپاره د ورلد کپ په ګټلو کې مهم کردار ادا کړي. راشد خان په اوس وخت کې د دنیا نمبر 1 او تجربه کار سپینر بالر دی. راشد خان د افغانستان د لوبډلې یو سوپر سٹار او میچ وینر کلاړي دی. د افغانستان ټوله لوبډله پر راشد خان باندې قوي او مضبوطه ده. پر روان ورلد کپ کې راشد خان خپل خطرناک ګوګلی بولینګ په وجه باندې تباهکن بولینګ کوي او د افغانستان لوبډلې لپاره به د ورلد کپ په ګټلو کې مهم کردار ادا کوي. نو دا به د پاکستان او د افغانستان هغه میچ وینر لوبغاړي چې په ایشیا کپ او ورلد کپ په ګټلو کې خپل لوبډلې لپاره مهم کردار ادا کولی شي.